वेलकम टू दिस न्यू सेक्शन په دې سیکشن کې چې دا موږ به دا بلاګینګ ویب سایټ سٹارټ کو اخلو تر اوسه پورې موږ ټولز ایکسپلور کړل اوس به د هغې سٹارټ اخلو د ټولو نه اول که زه اوس ویب سایټ وزټ کوم نو صرف هیڅ پکې هم نشته خالی ویب سایټ دی صرف یو څو ډیمو پوسټ یو څو دغه دي پکې کمنټس دي پکې ډیمو د ټولو نه اول به زه دا کار وکړم چې دې ته به ډیمو امپورټ کړم ډیمو امپورټ کولو فایده به دا کې فرض که زه اول اوس کینم یو پیج جوړوم یو پوسټ مینولی ټایپ کوم لیکم نو هغه به ډیر ټایم کنزیوم کی او زمونږ کم ټایم چې دی په ډیولپمنټ باندې به لږ ولګي او په ډیټا انټري او په هغې باندې ډیټا پوسټ جوړول ډیمو ډیټا په دې باندې به ډیر ولګي نو ورډ پریس کې ډیر شي پلګینز هغه دي شته چې هغه دغه ورکوي ډیمو کانټینټ پرووایډ کوي چې د هغې ډیمو کانټینټ موږ یوز کولی شو خپل ویب سایټ یو سٹارټر ټمپلیټ ته برابرولی شو چې زموږ سره ډیټا موجود دي نو په دې ویډیو کې به موږ ډیمو انسټالو د هغې لپاره کم پلګین چې زه یوز کوم ځینې تیم سره خپل ډیمو هم راځي هغه تیمز هم انسټالولی شئ نو موږ به ډیمو امپورټ کو خپل ویب سایټ ته چې څه پوسټس موږ ته راشي زموږ ویب سایټ ته او څه کمنټس مختلف آپشنز راشي چې موږ ته په کار کولو کې اساني او زه به یو تیم ایډ کړم اپیرنس کې زه اوس وګورم زما کم ټیم چې دی ما آسټرا ټیم انسټال کړی دی او اکټیویټ کړی مې دی که تاسو بل ټیم باندې هم پریکټس کولی شئ خو په دې ویډیو کې چې به زه کوم کانټینیو کوم او بلاګ به جوړم هغه زه په آسټرا ټیم جوړم نو تاسو ایډ نیو ټیمز ته لاړ شئ آسټرا ټیم سرچ کوئ هغه انسټال کوئ اکټیویټ کوئ انسټالیشن او اکټیویټشن نه پس په دې کې سیکنډ کار به دا وکړئ چې نیو پلګین به ایډ کوئ پلګین سیکشن ته به لاړ شئ ایډ نیو بټن باندې به کلیک کوئ او نیو پلګین به ایډ کوئ پلګین دی پیج ډیر لوډ وکړو ډیر ټایم کې لوډ شو پلګینز دپاره به اوس زه دلته کې څه پلګین سرچ کړم نو ما انټرنیټ ایشو خو هم نه ده انټرنیټ ته هم کنیکټ دی خو دلته کې پلګینز رواناغستو تاسو به یو پلګین ایډ کوئ د هغې نوم دی ډیمو I think نوم یې زما نه هیر شو نوم یې رایادوم بیا یې ایکسپلور کو نوم یې دی فیکر پریسر فیکر پریس دی که فیکر پریسر دی اوس په سرچ کې راواخلي پته به یې ولګي د نوم فیکر پریسر دی آی تھنک فیکر پریسر ډایرکټ په ګوګل کې سرچ کو فیکر پریسر ډبلو پی پلګین دلته کې دا مسله چې بالکل ایگزیکټ ورډز ټایپ شي نو هغه شان راخلي او موږ چې دا ګوګل د دغه سره عادت شوي لکه ما به کې اوس یو سپیس ورکړو فیکر پریس دی فیکر پریس پلګینز چې تاسو پلګین سرچ کوئ نو دا د ورډ پریس یو پلګین دی او د ډیمو کانټینټ چې دی هغه امپورټ کوي ډیر ښه پلګین دی پوسټس هم جنریټ کوي او بیا د هغې د ډیلیشن آپشن هم په اسانۍ باندې دغه کوي نو دا پلګین دی فیکر پریس د نوم دی دا پلګین به انسټال کوي دلته کې دا لوګو د دې کم تمبنیل چې دی دا وی تمبنیل دغه پلګین انسټال کوي او د انسټالیشن نه پس په بیا دې ته ډیمو امپورټ کوي نو ډیمو امپورټینګ به بیا په نیکسټ ویډیو کو په دې ویډیو کې بس تاسو صرف انسټال کوئ او اکټیویټ کوئ نو په نیکسټ ویډیو کې موږ د دې آپشنز وګورو